افغانستان بیا د ترهګرۍ ځپلو هیوادونو د نوملړ په سر کې راغی. د ترهګرۍ نړیوالې ډلبندۍ له مخې افغانستان د 2022 کې په پرلهپسې ډول دریم کال هم د ترهګرۍ له اړخه د ځپل شویو هیوادونو د نوملړ په سر کې راغی. په 2021 کال افغانستان کې 1426 کسان وژل شوي چې د نړۍ په کچه ترهګرۍ پورې د تړلې مرګ ژوبلې تر ټولو لوړ شمېر دی. په 2021 کال نړۍ کې د ترهګریزو پیښو کچه 33 سلنه او په دغه پیښو کې د مرګ ژوبلې کچه 14 سلنه لوړه شوې. په ټولیزه توګه د دې مرګ ژوبلې 20 سلنه افغانستان کې رامنځته شوې چې تر نیمایي زیاته برخه یې ملکي کسان دي. د دې ډلبندۍ له مخې په 2021 کال کې 4 ډلې داعش، الشباب، طالبان او نصرت اسلامي والمسلمي نړۍ کې تر نورو ډېرې مرګ ژوبلې ښکېلې دي. راپور وایي دغه 4 ډلې د 3344 کسانو د مړینې مسؤلې دي چې په 2021 کال کې د ټولې مړینې 40 سلنه جوړوي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.